ملګرو که چېرته تاسو په ورډ پروګرام کې بسم الله الرحمن الرحیم یعنې بسم الله لیکئ یا د الله جل جلاله نوم لیکئ یا صلی الله علیه وسلم لیکئ، نو تاسو به دغه څنګه لیکئ؟ تاسو به په خپل کمپیوټر کې په ورډ پروګرام کې یا په نور پروګرامونو کې مثلا دغه به څنګه لیکئ؟ تاسو ته د دې لنډ شارټکټ ښایم. مخکې له دې چې شارټکټ وښیم نو لازماً زموږ دغه د ټیک ټاک اکاونټ در سره فالو کړئ او همداشان په یوټیوب هم در سره تعقیب کړئ. راځئ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم څنګه به تاسو په کمپیوټر کې لیکئ. لومړی ګورئ تاسو لاندې کیبورډ ته به راشئ، وګورئ اف ډي د هغې وروسته الټ ایکس له کیبورډ څخه به پریس کړئ. تاسو پاس وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم څنګه شو ولیکل شو. د هغې وروسته راځم دلته بیا لیکمه اف ډي اف بي، بیا د کیبورډ څخه الټ ایکس پریس کوم او وګورئ جل جلاله. د هغې وروسته بیا راځم لیکمه چې اف ډي اف ای، د هغې وروسته راځم الټ ایکس پریس کوم او وګورئ صلی الله علیه وسلم. نو ډېره زبردسته طریقه ده، لازماً د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.